رب العالمین ته د ټول عالم بچا الله الله زمون الله الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فضل الرحمن نیازی دی چې له اماراتو څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې په یو چا باندې قرض وي او د چا چې په ده سړي باندې قرض دی اوس هغه سړی موجود نه دی، بل ځای تللی، نه د مرګ معلومات کیږي نه د ژوند، یعنی د پیسو د خاوند. اوس چې څوک قرضداره دی دا سړی باید څه وکړي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې موږ په اماراتو کې د شپې تر ناوخته پورې کار کوو او بیا چې سهار لمانځه ته راپاڅېږو چې لمونځ ادا کړو بیرته ویده کیږو. نو آیا د سهار د لمانځه نه وروسته خوب کول شرعا روا دي که نه دي؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم هغه سړي نه چې تاسو پیسې اخیستي یا تاسو یا بل چا اوس د هغه معلومات نه کیږي، دا معلومات هم نشته چې مړ دی که ژوندی دی، نو د سړي خو به خامخا د خپل تر شا وارثان پریښي وي چې په وارثانو کې اولادونه، مور، پلار، ورونه، خویندې او ښځه دا ټول شامل دي. او پر دوهم نمبر باندې د هغه کس اکا، د اکا زامن، که دوی نه وي بیا ماما، د ماما زامن، عمه، د عمه زامن، پر هغه ترتیب چې د میراثو په فن کې بیان شوی. نو دا پیسې د دغه کسانو ته وسپارل شي چې خپله نشته وګورئ اولادونو ته یې دا پیسې ورکړئ. که اولادونه یې نه وي مور او پلار ته یې ورکړئ، که مور او پلار یې نه وي ورونو ته یې ورکړئ، خویندو ته یې ورکړئ، د هغه میرمنې ته یې ورکړئ، او که دوی نه ول اکاګانو ته یې ورکړئ، د اکا زمنو ته یې ورکړئ، که دوی نه ول بیا یې ماماګانو ته او د ماما زمنو ته ورکړئ، او که دوی نه ول عمه ته او د عمه زمنو ته یې ورکړئ. اول خو غوره او بهتره دا ده چې د دې خپله پلټنه وشي، دا پیدا شي او د هغه حق هغه ته وسپارل شي، او که هغه پیدا نشي نه د مرګ معلومات شته نه د ژوند، یا دا پوره تاسو ته معلومه شي چې مړ دی، نو دا پیسې به د ده ورثو ته ورکول کیږي. د ظالمانو هر زندان درته سجدې کړي، د ظالمانو هر زندان درته سجدې کړي، پروردګار ټول جهان درته سجدې. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم به چې کله د سهار لمونځ ادا که نو هغوی به په خپل مصلا کې ناست ول تر دې چې لمر به راوخوت، او د لمر د ختلو نه به وروسته هغوی د اشراق لمونځ ادا کوه. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث چې دی حضرت سماک بن حرب رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی قلت لجابر بن سمره رضی الله تعالی عنه اکنت تجالس رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ سماک بن حرب وای چې ما جابر بن سمره ته وویلې آیا ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره کښېناستلی؟ هغه راته ویلې نعم کثیرا، ډیر به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کېناستلم. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به
خپلې مصلا نه نه پورته کېده، یعنې په کم ځای کې به چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سهار لمونځ وکړه تر دې چې لمر به راوخوت. او کله به چې د سهار لمر راوخوته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا پاڅېد. او په حدیث کې دا هم راځي چې بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو سره خبرې کولې او د جاهلیت د زمانې یوه خبره به یې راواخیستله، په هغې به یې څه ناڅه خندل او تبسم به یې کوه. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل رب نه غوښتنه کړې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت لپاره د دوی په سهار کې او د دوی په سبا کې برکت واچي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی اللهم بارک لامتی فی بکورها، او دا برکت به هغه چاته رسیږي چې هغه ویښ وي یا د الله رب العزت په عبادت باندې مشغوله او مصروفه وي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عادت چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومه سریه لیږله یا به کم لښکر لیږه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دوی په اول د سهار کې لیږل. داسې نه کول چې دوی ویده شي او د لمر ختلو نه وروسته دوی سریې دپاره سریه کې یا لښکر ولیږي. همدارنګه د ابو داود او د ترمذي او د ابن ماجه حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سوداګر او تجار په اول د ورځې کې لیږل او هغه تاجران به چې په اول د ورځې کې د خپل سوداګري او د تجارت لپاره وتل، الله رب العزت به هغوی ته د هغوی په سوداګري او د هغوی په تجارت کې برکت اچوه او هغوی ته به الله رب العزت ګټه ورکوله. نو د همدې وجې نه بعضې سلفو د سهار لمانځه نه وروسته خوب مکروه ګڼلی دی. ابن ابي شیبه لیکي چې عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زبیر رضی الله تعالی عنه به خپل اولادونه د سهار د مانځه نه وروسته د خوب نه منع کول. نو خلاصه دا ده چې یو مسلمان انسان سره دا ښایي چې دا وخت په هغو اعمالو کې تیر کړي چې ګټه یې هم د دنیا لپاره وي او هم د آخرت لپاره وي. خو دا هم علماو لیکلي دي که یو مسلمان انسان بل وخت د خوب وخت نشي پیدا کولی او په دې وخت کې د دې لپاره ویده کیږي چې هغه اعمال چې وروسته د دې نه دا ادا کوي په هغو باندې دا کوي شي لا بأس وي، په دې کې بیا باک نشته. ابن ابي شیبه لیکي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او ورغی د حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه پوښتنه یې کوله او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د سهار د مانځه نه وروسته ورغی، کتل یې چې حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه ویده دی فوجده متصبح. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کښېناست تر دې چې حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه راویښ شو. نو حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل
چې امیر المؤمنین دې ناست وي په خپل ځای او صهیب دې ویده وي د سهار د منځه نه دې وروسته خوب کوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل ما دا خوښ نه ګڼل چې ته خپل هغه خوب پرېږدې چې په دې خوب باندې ته غواړې چې په ورځني ژوند کې په نورو اعمالو باندې ته قوي شې او هغو لپاره د هغو اعمالو نه ته ګټه پورته کړې. نو حاصل دا چې سلف لیکي د سهار د مانځه نه وروسته خوب کول مکروه دي. اما که داسې وي د چا بېخوبي ډیره وي په بل وخت کې د خوب وخت نه دی پیدا کړی همدغه وخت یې پیدا کړی او په دې وخت کې د دې لپاره بیده کیږي چې په نورې ورځ کې چې کم نیک اعمال کوي په هغو باندې دا قوي شي بېخوبي یې له منځه لاړه شي په دې کې کومه ستونزه نشته. اما پاتې شو د مازیګر د مانځه نه وروسته خوب. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیث کې دا ثابته نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د مازیګر د مانځه نه وروسته خوب کول منع کړی وي. اما دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منسوب کیږي چې من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا یلومن الا نفسه دا باطل حدیث دی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه ده. زړه مې ستا په نوم ژوندی دی ستا په نوم سره ساه اخلم زړه مې ستا په نوم ژوندی دی ستا په نوم سره ساه اخلم ستا په نوم سره